نرخ چې ډیری خلک یې بڼوال او بزګران دي. د ګیلاسو، مڼو او نورو میوو ګڼ باغونه پکې شته، خو د حاصلاتو د رسیدو په وخت کې د سړک خرابوالی پر وړاندې لویه ستونزه ده. د سیمې اوسیدونکي وایي حاصلات پر وخت بازارونو ته نه رسیږي او ترڅنګ یې د سړک خرابوالي له امله روغتیایي مرکزونو ته لاسرسی هم ستونزمن دی. سړک خو یو حیاتي سړک د اقتصادي سړک هم د ناروغانو دپاره د زر رسیدلو لپاره هم یو مناسب سړک ده. څومره محصولات چې د نرخ د ولسوالۍ دي دا په دې سړک باندې دي. ستونزه دا ده چې سړک د مونږ تعمیري اساسي ته ضرورت لري او د مونږ ناروغان تر خپل هغه شفاخانو پورې نه رسیږي. سړک سره ډېر په تنګ وي، ډېر خرابه ده، ګردونه دي، فصل هم چې هغسې هغه څوک نه اخلي، شاید میوه هم ورسېږي هغه میوه هم څوک نه اخلي، ولې غونډه خاوره پرې که پاکوي هلته تجار نه اخلي، وده خرابه ده، که نه هغه کل د خاورې له رویې څوک نه اخلي. سړک له غاړې غونډه مځکه سړک له غاړې ده. د سړک خرابوالی نه یوازې د سیمې د اوسیدونکو او بڼوالو لپاره ستونزې زیږولې دي، بلکې د موټر چلوونکو لپاره هم په لوی سرخوږي بدل شوی. موټر چلوونکي وایي څومره چې ګټو بیرته د موټر په رغولو مصرفیږي. موټر په حساب باندې چې درته خبره وکوم، موږ که 10 روپۍ پیدا کوو 60 روپۍ پې مصرفو، که 100 پیدا کوو 200 پې مصرفو. پورزې هم تر هغې اندازې ګرانې دي، بهتره تاسو ته معلومات. او سړک خو داسې نه دا چې دا ډېر خراب ده. ستونزې خو زیاتې دي، سړک خرابه ده، سړک چې جوړ شي نو ډېره ښه ده. مریض راځي پې ډېر په تکلیف باندې، مریض موټر ورته ډېر عوارض ده او ټولو خلکو ته تکلیف ده. د ویلودچ میدان وردګ ولایت کې د کابل غزني دوهم لاین سړک د رغولو ترڅنګ په ولسوالۍ کې هم د 2مه درجه سړکونو رغولو چارې روانې دي.